محترم ورور حنظله صاحب پوښتنه کړې ده، وایي د سر ویښتان چې سړی ورخي یا نوکان پرې کړي، دغه ویښتانو نوکانو سره څه طریقه وکړي؟ محترم وروره، ستا د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې په مردار ځای کې دی نه غورځوي، ځکه د انسان جز دی او مکرم دی. نور د دغو شخول یا په درزو کې ورکول شرعي امر نه دی، البته شفقتي امر دی. فقهای کرام فرمایي یو څوک چې نوکان پرې کړي او یا د سر ویښتان لنډ کړي یا ورخي، نو یو ځای دی پټ کړي، هغه که د دیوال په درز و پیوست کړي، که یو ځای تر خاورو لاندې کړي، خو پټ دی کړي. د دې دا مطلب نه دی چې پټ نه کړ نو دا سړی ګناهګار دی، بلکې مطلب یې دا دی چې کله ناکله ساحران او جادوګران د یو چا د بدن په اجزاو باندې سحر کوي، مثلا د ده ویښتان پیدا کړي، د ده نوکان پیدا کړي، په هغه باندې څه سحر وکړي، جادو وکړي، دا سړی ځینې متاثره شي. خلاصه دا چې د ویښتانو د انساني ویښتانو او نوکانو دفن کول یا پټول دا شرعي امر نه دی چې څوک یې پر ځای نه کړي نو ګناهګار شي، بلکې شفقتي امر دی. په دې کې شفقت او مهرباني ده چې دغه شخص د مرضیو او د سحر او جادو څخه بچ شي. والله اعلم بالصواب.